د پکتیکا ولایت په مرکز ښرنه کې پر غریبانو د وچې ډوډۍ د ویش لړۍ پیلېږي چې له مخې به یې هره ورځ مستحق کس ته 2 ډوډۍ ورکول کېږي. خو په دغه ښار کې یو شمېر اړمن وايي چې په نوموړي پروګرام کې د واسطو خلک ځای شوي او مستحقو کسانو ته حق نه ورکول کېږي. د کورونا له امله پر غریبو کورنیو د وچې ډوډۍ د ویش لړۍ د هیواد په ډیری ښارونو کې له وړاندې پیل شوې. په همدې موخه نن ورځ د پکتیکا ولایت د ښاروالۍ له لورې په زرګونو بېوزله او ناداره خلکو ته کارتونه وویشل شول. د پکتیکا ښاروال انجینیر عبدالکریم کټوازی وایي چې د پکتیکا د مرکز په ګډون په ډیری ښارونو کې یې د نږدې 3500 کورنیو لیست چې 15000 تنه کېږي مرکز ته لیږلی و او منظوري یې شوې ده. کټوازی زیاتوي چې مرکز کې یې دغو کسانو ته کارتونه وویشل او په ولسوالیو کې به هم ژر تر ژره یا د لړۍ پای ته ورسیږي چې ورسره سم به د ډوډۍ ورکولو پروګرام پیل شي. لیستونه هم تکمیل کړو، کارتونه هم تکمیل کړو. د 100 شاوخوا کې کارتونه به پاتې شي، هغه هم نه دي توزیع کړي. 3400 کارتونه هم فامیلونو ته توزیع کړي. په هغه کې نانبایي مشخصې دي. که څه هم پکتیکا کې ځینې کسان دغه پروسه شفافه بولي، خو یو شمېر نور بیا وایي چې د مرستې ترلاسه کولو په موخه ویشل کېدونکي کارتونه په غریبو خلکو نه دي ویشل شوي. دوی زیاتوي چې په روژه مبارکه کې له تېرې ورځې راهیسې له سهار تر مازدیګر انتظار کوي خو کارت ورته نه رسیږي. ښاروالي ته ښاروالي کې پوه شوې ټول کار مقصد وایستې چې کېږي، زنکان ناستې، ښځې ناستې دي، پوه شوې چې کوم هغه لري وایسته لري هغه ورپرېږدي، سیانې لري، پوه شوې هغو ته مثل بلکې وال دي، ټکول دي، پسې رخلم، پوه شوې مسلماني نسته، روزه ده، مقصد دا ده تر 12 تر 2 بجې پورې ناست یو. درواغ راته یاد دي ښاروالي والولاکه یو یا کار کې یا به پوه شوې چې هغه کې کار کې یو ولاکه پاتې شي، مخلوق ناسته، ښځې ناستې دي، پوه شوې اهل کار ته ولاکه یا سپارل کېږي یا به سپارل سوي وي، پوه شوې. نو مقصد باید چې مقصد موږ دا هیله ده له هغه چې مقصد رایدو له لارې چې موږ دا ورته یایو چې باید د ښاروالي پوه شوې کار وکړي، مستحقو خلکو ته ولاکه یا کارت راغلی سارنه راغلی یو راته یې دورې ولاړ شي بل راته یې دورې ولاړ شي. موږ د وطن د دښمنان د لاسه دغه پردي وطن ته راورک سوي، بیا نه کار شته، هېڅ شی هم نشته. حیران یو د خپل لاس چې ودرې خوله مې هم ولاړه دستي نو ستې حیران یو خپل وطن نه پاتې دی. بیا نه مځکه لرو، نه شناخته لرو، نه کوم دکاندار لرو چې هغه د موږ سره یو معامله وکړو. پردی وطن دی نو دا مرسته چې راغلې ده دغه د اوس موږ ته هېڅ شی هم تر اوسه نه دي رسېدلي. نمونه لیستونه هېڅ شی ناداره که د نسطي سړی حیران شي. اړوند د خروټو قوم د سایز ولا دا تقریبا 23 کوره دي، ټول خلک یې پېژني. دلته دا په اوله ورځ باندې چې دغه لیست جمع کېدو د لیست په هغه باندې مې لیست ورته جمع کړی د نن راغلی یم. د ټولو قومو د ټولو خلکو لیست نشته، د دغه غریب قوم لیست نشته، د دې غریب قوم جماعت نشته، د دې غریب قوم یو نفر نشته. دغه د لیست مې جوړ کړی، دا عریضه مې ورته کړې، د ولایت ته ولاړم، ښاروالي ته رالم. د روزه کې نن 3 ورځ دورې منډې وامه، بس پلانکي خان ته ورسه او ډنګي خان ته ورسه، یو هم په درد نه راته خوري. د یادونې وړ دی چې سبا ماسپښین 2 بجې خلکو ته د وچې ډوډۍ ویشلو لړۍ پیلېږي. خو د هیواد پر کچه د ډوډۍ د ویش پر مهال د خلکو زیاته ګڼه ګوڼه د کورونا ناروغۍ د خپرېدو خطر لا زیاتوي او روغتیا پالان سپارښتنه کوي چې خلک باید د ټولنیز واټن یعنی کم تر کمه 1.5 متر فاصله مراعات کړي. د ورځې ډیر ځله خپل لاسونه د 20 ثانیو لپاره پر صابون او اوبو ومینځي. د ټوخي او پرنجي پر مهال خولې او پوزې ته ټوټه یا خپل څنګل ونیسي او له اړتیا پرته له کوره بهر نشي.